نن زمونږ په دور کې د خلکو سوچ دا دی چې کوم عالم تعویذونه کوي دمونه اچوي بس دا مولوي صاحب دی دا عالم دی خو چې تعویذ نه کوي د تعویذ پورې خبر رایاده شوه زمونږ د اکابرینو دیوبند یو ډېر لوی فقیه او عالم ډېر لوی هستي رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ پیر طریقت او ډېر لوی عالم شیخ الحدیث او امام تفسیر امام العلماء ډېر لوی عالم دی د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه خلیفہ دی نو یو کس ورته راغی وی جی مالا تعویذ وکړه وی څه دپاره وی یو جینۍ رشته غواړم او نه راکوي راله تعویذ راله وکړه هغه ورته مالا خو تعویذ چل نه راځي او په تعویذ نه پوهېږم هغه ورته بو دا لوی عالم او دا لوی مولا او د تعویذ چل نه درځي ته څنګه مولا چې تا تعویذ چل نه درځي نه راځي ما د تعویذ چل ما نه راځي وی ته څنګه عالم ته څنګه شیخ الحدیث چې تا د تعویذ چل نه درځي تعویذ نشي کولی وی مالا به خامخا کې بس مجبور یې که بس هغه یو رشته و نو د هلک ورپسې ډېرې زیاتې رشتې لېږلې وې او جرګې او هر څه کړي خو د هغه طرف نه به انکار کېدو یو طرف نه اصرار او بل طرف نه انکار نه یې ورکوله چې کله رشید احمد گنگوہی رحمت الله ډېر زیات مجبوره کړ نو قلم او کاغذ راواغشته او ورته ولیکل وی یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں اللہ زو پوئیگم نو دے میں پریدی نو دے منی نو میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں باقی تو جانے اور یہ جانے تا پیشا ہو دے پیشا بدا کہ ہوتا ہو لیگل تعویذ کی وجہ سے ہو لیگل یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں تو جانے اور یہ جانے دے ہو لیگل ہو راتاوی کو ورک چې ورکه چې څنګه تعویذ ورکه ماښام به چا کور والا جواب راولېږي ویل که رشتې له راشه رشتې له راشه رشته وشوه چې وشوه نو چا ورته هلکه دې جینۍ پسې خو تا بلا جرګې او بلا رشتې لیږلې وې ورته وی رشید احمد گنگوہی صاحب را تعویذ کړی و کنه څه کار خو نه دا خو تعویذ کار وکړه نن خلک راځي استاد جي تعویذ راړو کوي د محبت هغه تعویذونه بلا خلک غواړي وی تعویذ کار وکړه نو چې هغه ورته هلکه دا تعویذ مونږ ته مخایه که دغسې صدقینم نو چاہے کلو کا تعویذ آگے کتا کلی کلی یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں تو جانے اور یہ جانے